د اسلامي همکاریو سازمان د افغان ولسمشر او د افغان سولې او ټاکنو ټینګ ملاتړ وکړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د موضوع تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني نن له غرمې مخکې په جده ښار کې د اسلامي همکاریو سازمان له سکرتر سره کتلي چې په دغه لیدنه کې یاد سازمان د افغان سولې او ولسمشریزو ټاکنو ټینګ ملاتړ کړی دی. د ارګ له مطبوعاتي دفتر په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دغه کتنه کې دواړو لوریو تروریزم او افراطیت سره د ګډې مبارزې، حکومت سره د سولې د مخامخ مذاکراتو، د شفاف ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او په افغانستان کې د اسلامي پوهنتون جوړولو په اړه بحث او خبرې کړي. د اسلامي همکاریو سازمان سکرتر ډاکټر یوسف بن احمد د ولسمشر سره د لیدنې پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له دغه ډول تاوتریخوالي باید لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر شي. خبرپاڼه لیکي نوموړي همدارنګه د سولې بین الافغاني مذاکراتو او ولسمشریزو ټاکنو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویل چې دوی د سولې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. هغه ژمنه وکړه چې د ولسمشریزو ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره به افغانستان ته څارونکي واستوي. ولسمشر غني د اسلامي همکاریو سکرتر جنرال د سولې پروسې او ولسمشریزو ټاکنو څخه د ملاتړ او افغانستان د خپلو څارونکو د استولو څخه د مننې ترڅنګ وویل سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده او د حکومت مهم لومړیتوب دی او په دې برخه کې د اسلامي همکاریو سازمان همکاري مهمه وبلله. د هیواد ولسمشر د علماو رول په اشاره وویل زموږ علما باید د اسلامي هیوادونو علماو سره په ګډه د ترهګرۍ او افراطیت ذهنیت او بسترونو د له منځه وړلو او مدرسو د نصاب په انسجام کار وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان سکرتر جنرال افغانستان د نړۍ مهم شریک وباله چې نړیوال مشروعیت لري او په همدې خاطر ټوله نړۍ باید د ترهګرۍ ضد مبارزې او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو لپاره له افغانستان سره همکار واوسي. د یادولو د ولسمشر غني سعودي عربستان د سفر پر مهال نن سهار هم د اسلامي پراختیا بانک د رئیس ډاکټر بندرالحجار سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د یو سلبستریز روغتون او 4 کلینیکونو د جوړولو موافقت نامه لاسلیک کړې ده. ولسمشر غني نن هم د سعودي له چارواکو سره په لیدنو کې تر ډیر د افغانستان د سولې د ترهګرۍ ضد مبارزې، امنیتي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. که ویډیو مو خوښه شوې نو ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو په پاک او مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.